د اصحاف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان یو شپیتمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده 14 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم الله په پاکۍ یادوي هر هغه څه چې په آسمانونو او په ځمکه کې دي او هغه برلاسه او د حکمت څښتن دی يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ای مؤمنانو تاسې ولې هغه څه وایئ چې کوئ نه د الله په وړاندې د ډیر ناوړه حرکت دی چې تاسې هغه څه ووایئ چې کوئ نه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص د الله خو هغه خلق خوښ دي چې د هغه په لار کې په داسې شان صف تړلي جنګیږي چې ګواکې هغوی یو محکم کړای شوی دیوال دی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ او یاد کړه د موسی هغه خبره چې هغه خپل قوم ته ویلی و چې ای زما قومه تاسې ولې ما ازاروئ په داسې حال کې چې تاسې ښه پوهیږئ چې زه تاسې ته د الله لیږل شوی پیغمبر یم بیا کله چې هغوی له حق څخه کږېدل غوره کړل نو الله د هغوی زړونه له سمې لارې نه کاږه کړل الله فاسقانو ته هدایت نه کوي وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين او یاد کړه د مریم د زوی عیسی هغه خبره چې هغه ویلی و چې ای بني اسرائیلو زه تاسې ته د الله لیږل شوی استازی یم تصدیقونکی یم د هغه تورات چې له مانه مخکې راغلی موجود دی او زیری ورکوونکی یم د یو پیغمبر چې له مانه وروسته به راشي چې د هغه نوم به احمد وي خو کله چې هغه دوی ته له ښکاره څرګندو نښانو سره راغی نو دوی وویل دا خو ښکاره کوډې دي ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين خانو اوس بل هغه چانه بل غټ ظالم څوک وي چې پر الله د دروغ او بهتانو تړي په داسې حال کې چې هغه ته د اسلام یعنی د الله په وړاندې د اطاعت سره ښکته کولو بلنه ورکول کیږي دغسې ظالمانو ته الله سمه لاره نه ښیي يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون دوی د خلو په پوکیو سره د الله د رڼا مړه کولو غواړي او د الله فیصله دا ده چې هغه خپل رڼا بشپړه خوره کړي که څه د کافرانو دا هر څومره بد ایسي هم
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ماغه ذات دی چې خپل پیغمبر له هدایت او حق دین سره لیږلی دی تر څو چې هغه دین پر ټولو نورو دینونو برلاسه کړي که د مشرکانو دا هر څومره بدي سي هم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ای مؤمنانو زه وښیم تاسې ته هغه تجارت چې تاسې له دردناک عذاب نه وژغوري. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. پر الله او د هغه پر پیغمبر باندې ایمان راوړئ او د الله په لاره کې په خپلو مالونو او خپلو ځانونو سره جهاد وکړئ. همغه ستاسې لپاره بهتره ده که تاسې پوهیږئ. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. الله بس تاسې ګناهونه درو بخي او تاسې به هغو باغونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او د ابدي استوګنې په جنتونو کې به ډېر غوره کورونه درکړي. دا د ستر بریالیتوب. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. او هغه بل شی چې تاسې غواړئ هغه به هم درکړي. د الله لخوا مرسته او ډیر نږدې په برخه کېدونکی بری. ای پیغمبره مؤمنانو ته د دې زیری ورکړه. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ای مؤمنانو د الله مرستندویان شئ لکه څنګه چې عیسی د مریم زوی حوارینو ته ویلیو څوک دی د الله لوري ته په بلنه کې زما ملاتړ او حوارینو ځواب ورکړی مونږ یو د الله مرستندویان. په هغه وخت کې د بني اسرائیلو یوې ډلې ایمان راوړ او بلې ډلې انکار وکړ. بیا موږ د مؤمنانو ملاتړ وکړ د هغوی د دښمنانو پر ضد او همغوی برلاسي شول.